السلام علیکم سټوډنټس، امید دی چې ټول بخیر. دینه مخکې لیکچر کې مونږه کنکلوژن اینڈ رپورټینګ ویلیو. دا یو دوه ټاپکس دي، مطلب ساینټیفیک انفارمیشن دی. ساینټیفیک انفارمیشن کې وایي چې ډیورینګ ایکسپیریمنټس، د ایکسپیریمنټس دوران کې دیر آر ټو ارینجمنٹ، ته بس کې ټو ارینجمنٹ وي. د ایکسپیریمنٹ دوران کې ټو ارینجمنٹ وي. یو ته وایي ایکسپیریمنټل ګروپ او یو ته وایي کنټرول ګروپ. صحیح ده؟ ایکسپیریمنټل ګروپ او کنټرول ګروپ په دواړو به اوس لاندې پوه شئ چې څه مطلب دی. بوث ګروپس آر کیپټ انډر د سیم کنډیشن. دواړه ګروپس چې دي دې کې چې کوم سیزونه دي هغه څه وي، سیم به وي. اوکې، لاندې راځي اوس په پوره پوه شئ. except for the condition which is being tested. چې کوم یو سیز ته ټیسټ کوې نو هغه به په یو کې وي او په یو کې به نه وي. صحیح ده؟ فار ایگزامپل، مثال په طور، یو وانټ ټو ډو ان ایکسپیریمنٹ. که چېرې ته غواړې چې زه یو ایکسپیریمنٹ وکړم ټو ټیسټ، چې ټیسټ کړم د نیسیسټي آف کاربن ډای اکساید، د کاربن ډای اکساید ضرورت فار فوټوسینتھسس، د فوټوسینتھسس دپاره چې آیا فوټوسینتھسس د کاربن ډای اکساید په کار دی که نه دی. اوکې، که چېرې ته دا ټیسټ کول غواړې، یو ویل ارینج ټو سیمیلر پلانټ، یو شان پلانټ اونې یا څه بوټي دا به راواخلې. یو ویل پرووایډ، هغې له به سویل ورکې، مټي، واټر او سنلایټ د نور رڼا به ورکې ټو بوث پلانټس، دواړو بوټو له. صحیح ده؟ You will not provide carbon dioxide to one plant. یو له به کاربن ډای اکساید ورنه کې، ځکه چې ته د کاربن ډای اکساید نیسیسټي ګورې، ضرورت ګورې چې آیا فوټوسینتھسس ته د کاربن ډای اکساید ضرورت شته که نشته. نو یو پلانټ له به ته کاربن ډای اکساید ورنه کې. دا ایکسپیریمنټل ګروپ ته دا مونږ چک کوو، ایکسپیریمنټ کوو، چک کوو. او یو له به مونږه کاربن ډای اکساید ورکو. صحیح ده؟ یو پلانټ له به مونږ کاربن ډای اکساید ورکو، دې ته وایي کنټرول ګروپ. ایکسپیریمنټل ګروپ کې مونږ چیکینګ کوو. صحیح شو که نه؟ ټیسټ کوو، چیک کوو. ایکسپیریمنټ وایم تجربې ته چې مونږه یو چیز څه کوو، یو څیز مونږه ټیسټ کوو، چیک یې کوو. نو چې کوم له مونږه کاربن ډای اکساید ورنه کوو دا به په ایکسپیریمنټل ګروپ کې راځي، او چې کوم له مونږ ورکو په کنټرول ګروپ کې راځي. اوکې، You will not provide carbon dioxide to one plant، دا ایکسپیریمنټل ګروپ شو. چې کوم یو سیز ته چیک کې بس دا به ایکسپیریمنټل ګروپ کې راځي، او چې کوم یو سیز مطلب ټول سیزونه پکې موجود وي هغه کنټرول ګروپ وي. صحیح شو؟ while you will provide carbon dioxide to the other plant هغه کنټرول ګروپ وي. the necessity of carbon dioxide will be proved. دا به چې کوم ضرورت دی د څه د کاربن ډای اکساید فوټوسینتھسس ته، دا به پروف شي. صحیح شو؟ when photosynthesis does not occur، که چېرې فوټوسینتھسس ونه شي، دا یو پلانټ له کاربن ډای اکساید ورنه کو، په ایکسپیریمنټل ګروپ کې موږ داسې کوو، کاربن ډای اکساید دی ورنه کو. صحیح شو؟ پلانټ له نو فوټوسینتھسس به ونه شي. نو د دې مطلب دا شو چې کاربن ډای اکساید فوټوسینتھسس له ضروری دی، په کار دی ولا. که چېرې کاربن ډای اکساید نه وي فوټوسینتھسس به نه کېږي. دا موږ ته د څه نه پته ولګېده؟ د ایکسپیریمنټل ګروپ نه موږ ته پته ولګېږه. یو ویل بي پروفډ وین photosynthesis does not occur in the experimental group but occurs in the control group، ځکه کنټرول ګروپ کې خو ټول هر څه موجود دي. اوکې، نیکسٹ دی scientific information. more than 2000 years ago، 2000 کاله مخکې، د دین هم زیات مخکې، فیزیشنز ډاکټر ته وایي. اوکې، فیزیشن ډاکټر ته وایي ور فیمیلیئر with malaria. ملیریا سره دی فیمیلیئر، مطلب ملیریا نه دی آګاه، دی ته د ملیریا پته وه. at those time، په هغې وخت کې it was known as، دی ډیزیز ته به څه نوم اخیستو ملیریا ته؟ the disease of chills and fever. بیماری د څه بیماری؟ د چیلز رپېدو ته وایي، اړچېدلو ته وایي، and fever او د تبې. دی بیماری ته به څه نوم اخیستو؟ the disease of chills and fever in human history، د انسان په تاریخ کې، انساني تاریخ کې، مطلب انسان چې کله نه پیدا شوی دی او کله دی ته د دې ډیزیز پته لګېدلې ده. نو ملیریا has killed، دی کل کړي دي، مړه کړي دي more people than any other disease، د نور بیمارو په نسبت
په کمپیریزن چې سره واخلي د نورو بیمارو په نسبت ملیریا د ټولو نه زیات کلینګ کړی دی، خلک یې مړه کړي دي. اوکې ټیپیک